الله الرحمن الرحیم. ولی الله تعالی مسلمانانو ته امر کوي چې د لمانځه پر مهال خپل مخ د کعبې شریفې لوري ته واړوي، او ولې فرمایي د خلکو مه ویرېږئ، له ما څخه وویرېږئ. راځئ نن د سورة البقره 150 آیات دا ښکلي او مهم پیغام په ګډه زده کړو. که غواړئ د قرآن کریم نور ژباړې تفسیرونه او ښکلي نصیحتونه هم واورئ، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو تر پایه راسره وګورئ. ژباړه: او له هر ځایه چې ته وځې خپل مخ د مسجد حرام لوري ته واړوه، او هر ځای چې تاسو یاست خپل مخونه د هغه لوري ته واړوئ، تر څو د خلکو لپاره پر تاسو هیڅ دلیل پاتې نشي مګر له هغوی څخه هغه کسان چې ظلم یې کړی دی. نو له هغوی څخه مه ویرېږئ، بلکې له ما څخه وویرېږئ، او تر څو پر تاسو خپل نعمت بشپړ کړم او ښایي چې تاسو په سمه لار روان شئ. د دې آیات شان نزول هغه دا و: د قبلې د بدلون له پیښې وروسته الله تعالی مسلمانانو ته په پرله پسې آیاتونو کې لارښوونه وکړه چې هر ځای وي د لمانځه پر مهال خپل مخونه د مسجد الحرام لوري ته واړوئ. مخکې مسلمانان د بیت المقدس لوري ته مخ اړوه، خو الله تعالی د کعبې شریفې لوري ته د قبلې د بدلون حکم وکړ. ځینو مخالفینو د دې حکم په اړه اعتراضونه کول، نو الله تعالی مسلمانانو ته ډاډ ورکړ چې د خلکو له خبرو او اعتراضونو څخه مه ویرېږئ، بلکې د الله حکم ته غاړه کېږدئ. د دې آیات تفسیر مفسرینو په دې شکل کړي: په دې آیات کې الله تعالی خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم او مؤمنانو ته امر کوي چې هر ځای کې وي د مسجد الحرام لوري ته مخ واړوي. دا یوازې د مخ اړولو حکم نه دی، بلکې د مسلمانانو د یووالي، اطاعت او د الله د حکم د منلو څرګندونه هم ده. الله تعالی فرمایي: فلا تخشوهم واخشوني، یعنی له خلکو مه ویرېږئ، له ما څخه وویرېږئ. دا د مؤمن لپاره ډېر لوی درس دی. که د الله تعالی حکم درته معلوم او حق درته څرګند وي، د خلکو د خبرو له امله یې مه پرېږده. د دې آیات ځینې مهمې فایدې هغه دا دي: اول، د الله تعالی حکم باید په بشپړ اطاعت ومنل شي. دوهم، د قبلې په یووالي کې د مسلمانانو د یووالي لوی درس دی. دریم، مؤمن باید د خلکو له خبرو څخه زیات د الله تعالی رضا ته اهمیت ورکړي. څلورم، د الله تعالی نعمتونه باید په شکر او اطاعت سره وساتل شي. پنځم، هدایت د الله تعالی له لوري دی، نو باید تل له هغه څخه د هدایت غوښتنه وکړو. ګرانو مسلمانانو، کله کله انسان په خپل ژوند کې د داسې پرېکړې مخې ته راشي چې د الله رضا یو خوا وي او د خلکو خبرې بل خوا وي. خلک به شاید درته ووایي چې ولې لمونځ کوې، ولې حجاب کوې، ولې له حرامو ځان ساتې، ولې د دین په لار روان یې. خو دا آیات موږ ته یو ستر درس راکوي: فلا تخشوهم واخشوني، د هغوی مه ویرېږه، له ما څخه وویرېږه. که د الله رضا دې ومندله، نو د خلکو ناخوښي تاوان نه لري. که د خلکو د خوښۍ لپاره د الله حکم پرېږدي، نو انسان خپل اصلي هدف له لاسه ورکوي. نو د خلکو خبرې مه خپل معیار ګرځوه، د الله رضا په خپل معیار وګرځوه، ځکه خلک نن ستا ستاینه کوي او سبا دې ملامتوي، خو الله تعالی تل د خپلو بندګانو له حاله خبر دی.